دغه رنګ حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل رب العالمین ته وی رب اريدي كيف تحيي الموتى ما توقع يترامل سنگ جمدي الله وتفرمای اولم تؤمن ولستا یقین نشته پدې قال بلا ولكن ليطمئن قلبي وی الله یقین خو مشتا یا سړي پدې یقین نه خو بیا مسلمان یا خدای الله جل القدر پیغمبر خدا سوال دی لپاره کوم چې دستر غو غلیدل وینه دغه هغه پورا یقین نورم محکم شو نورم مضبوط شي قوي الله وتفرمای فقل اربعه من الطير سرور مارغان نوا او فسرهن دیدان تر بلد سرور مارغان د سرور مارغان را واغشتل یو تاوس او یو چرګوړي یو قارغه یو کمتره دا سرور مارغان بیزان تر بلد کلان تر قبلت وی اوس امرکا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا تا په علاقه کې چې څومره غرونه دي په دې غر باندې قیمه کسرونه انصرونی او لګه غوخه په دایو یو غر د پاسه کې تقسیم حضرت ابراهیم علیه السلام تلور وړ مارغان لال سرونه ځان سره کې خو او دا باقی وکه کې څومره دي ټولې مېدک ټوټه یو دی وزر یو تلمن یو خپیو کل می ارته مېدک او بیا لګه قیمه را واغشته په دغه علاقه کې چې څومره غرونه دي هغه غرونو باندې خوراک لري الله ورته فرمایي ثم ادعوهن یاتینک سعیا ځکه نو ورته آواز وکړه دا ټول به درته په منډه راځي سرونه ځان سره نیولیو او آواز دی کو ای د چرب غوښې د خپل سر له راشي ای د طاووس غوښو د سر له راشي ای د کمترې غوښو د سر له راشي ای د کارغه غوښو د سر له راشي نو د هغه قیمونه به هغه خپله عیسه را جدا کېدله د بڼې او د وینې او د سرمن حالانکه یو ځای ټکوري او خپل عیسا هغه خپل پټې جز براته سر پورې پیوست کېده سلور والا مارغان واپس جوړ واپس پکې سار راغله او واپس یې الوتله منډې ترړې جوړ وکړلې زمارو الله پرې قادر نو زمونږ په عقایدو کې یو عقیده سره والبعث بعد الموت آمنت بالبعث بعد الموت خدای په دین د ایمان دی چې د مرګ واپس به ته واپس جمدي کول کې کله چا په دې کې شک کې دا به څنګه جمدي کېږي او دا خو ګران کار دی هیرو دا لومبي پیدا کول اسې د عقل په موجب الله ته غوړ آسان دي لومبي ګران دي که وروسته ګران دي لومبي ګران دي چې دا نشته یو شی شته ته راوني وروسته خو بیا د شکل الله سره شته یو هډوکي شته صرف هغه غوښه او جامو ته اغوستل پکار الله وهو اهون علی د عقل په موجب بیا دوباره جمدي کول څه ګران کار نه دا په آسان کار زمارونو هغه ذات چې د یو مور نه لته او 12 بچي پیدا کړي د یو مور نه په دې خښتو دې بټای کې چې تاسو ګورئ په کوم قالب باندې چې خښت جوړېږي نه هغه خښت یو شاني کې فرق پکېږي یو شاني یو قالب نه پیدا د یو مور نه لته او 11 بچي پیدا دي هر یو د بل نه جدا شکل لري څوک الت دی او څوک جنۍ ده څوک خشته دی او څوک بد شکله دی څوک لور دی او څوک چیت دی څوک هوښیار دی او څوک کمعقل دی څوک نرم دی او څوک کلک دی د چا خوی ښه دی د چا خوی خراب دی نو الله سره دومره شکلونه کې د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې د اوس نه واله تر قیامته پورې د شکلونو بازار الله سره ختم نه شو هر چاله جدا شکل ورکړي او د انسان عقل پکې حیران شي داسې نه رسي چې د یو د درې سپیمې او د بل دوه دي د یو درې سترګې او د بل دوه سترګې دي د یو څلور غوږه او د بل دی د یو پنځه او د بل دوه دي د یو غاښونه دوه دي او د بل دی او د بل څلور دی او د بل پنځه دي نه سترګې د ټولو دوه غوږونه د ټولو دوه سپیمې د ټولو دوه خوله د ټولو یوه او د ټولو د هر څه د سترګې او پوزه او د خوله په رامخ کې او بیا د یو بل نه فرق لري دا الله کم قدرت الله فرمایي قرآن شریف کې د کل اسمان ته وګوره بغیر د ستنو نه مې جوړ کړی او څومره ښکلې چت مې وله ورکړی او د ستورو ته وګوره او د سپومې ته وګوره او د نور ته وګوره او د انور د رڼا ته وګوره د ستورو د برېښنا ته وګوره داسې ستوري پکې شته چې د دنیا په زر چنده او 1,00,000 چنده ګټ د دې ځمکې نه دې دریابونو د اوبو ته وګوره د دې ځمکې نه الله راوباسي دې وریځ ته وګوره او دې باران ته وګوره ښه ګرمي به او الله به هوا راولي باران به دې وکړي بله مخکنۍ شپې ته وګوره او بېګانۍ شپې ته وګوره د انسان عقل دا مني چرم نه مني دروازې ګرمۍ ته وګوره د شپې هلته وګوره په اړ کې د شپې د موسم ته وګوره
هغه الله کې د اتی په وجود کې کومه کارخانه لګولې ده، د ماشي په وجود کې د هغې نه مضبوطه کارخانه لګولې ده. ځکه اتی پر نشي والی او ماشي لا پرم وي، یو شی پکې زیات شو. اتی کې د پر طاقت نشته، په ماشي کې د پر. او که ته وایې چې اتی خو خړتم لري او اوبه پرې راکاږي، نو د ماشي خړتم به دې نه لیدم. ماشي خو چې خړتم سخت کي نو زه کوم دی نه اتی په هغه خپل خړتم په ځمکه کې سوري نشي ایستی، او ماشي په هغه خپل خړتم د انسان په سربند کې سوري وباسي. سمه برمه ده ورسره. دا د الله نظام شو په نه شو؟ اتی پر نشي والی ماشي والی چې خړتم د دواړو شته. د اتی د خړتم د ماشي خړتم مضبوط تر انسان د وجود نه پې هغه وینه راکاږي، او دا سرندره ته بیا لغږوي. دا یې سرندره ته غږوي چې هغه ځای نه به دله اشاره درکړي چې درعلم ټینګ اشاره ده. دومره لوی بادشاه ذات دغه ماشي خوراک کوي لکه ته چې سین خوراک کوې. دغه ماشي اودس ماتې لري لکه سین چې ته لري. د هغه پوستا په وجود کې چې سین کلمې دي، سین زړه دی او سین کینه ده او سین پلپوس دی، دقه د ماچي او د مد په وجود کې هم شته. نو کوم رب چې په دې قادر دی چې د اوښ او د اتی د وجوده سامان د ماشي او د مد په وجود کې کېدی، هغه رب په دې قادر نه چې تا واپس جمع کړي. الله تمره د لوی قدرت او طاقت مالک. انسان تو نه راکوټه شی دی، او الله فرمایي وي دا اتیان او د اوښان مې تا ته تابع کړي. دا ستا تابع دي. راکوټه شی دی، انسان څه شی دی؟ په اتیان لوبې کوي، په اوښان لوبې کوي. یو زمری چې کوم وخت کې زمری لنګېدله، نو هغه خپل بچي چې پیدا شو بچي ته بچي یو نصیحت ته کوم وی هر چا سره پنجه خو ګوره انسان سره نه پنجه. مور انسان وی یو ګوره انسان سره به لانجې نه کې، انسان به در کې پرې واچي او ګډۍ به دی. نو چې دې څنګه لږ د خوراک شو، د مور هغه نصیحت به یاد و. دا مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي. نو وی اتی او لیدتی، نو دا ګمان یې وکړه چې دا به انسان یې، ځکه ډېره لویه بلا ده چې مور ته یې اړولی و. یا وایي چې دا پاتان شیدره ته یو ټوپ وامه په پنجوبې وامل به یې کړم. ورغې اتی ته وایي اتی نوم خو نه ورته ته انسان یې؟ ورته وایي نه یاره انسان له پټه غره ورنه چې اتی ورته وایي. وی ولې؟ وی ګوره زما څونه غټ وجود دی او په ما د پاسه کینم نقرې را باندې کوي، کله مې یو خوا ځغلي او کله مې بل خوا ځغلي، او په دې خلطم کې راله پړې واچوي. وی ښه نو اوښې ولي؟ وی دا به انسان یې چې ورغې اوښله. وی ته انسان یې؟ وی دا لوی شی دی، دا به نه. وی پام کوه انسان له ګورې په ګوتو ور نه شي. وی ولې؟ وی ما ته وګوره، وی زما په راپوده کې سوري وکړي او پړې راکې واچوي، او کله مې یو خوا راکاږي او کله مې بل خوا راکاږي. خر یې وړي. یاره دا چغه ډېره مضبوطه وباسي، دا جوړ انسان دی. ورغې وی ته انسان یې؟ بیخ دې وځه د انسان تپوسونه کې ګورې. وی ټول ورځ را باندې کار کوي، کې خوښې خوراک راکوي او کې خوښې خوراک نه راکوي. خدای دې انسان به څوک یو ترکان لګیا دی او اره ورسره د اورېبل کوي. وی هغه چې اره ورسره دغه انسان دا زمری وکړي. وی او دا خو زما د یوې سپېړ دی، دا خو د هغه مخکې یتي نه او د هغه اوښ نه او د هغه سنداره او د هغه هر نه خو راکوټې شی دی، خو یو لته مې ورکړو تان ته یې به پرېوغورځو. راغی دی ترکان ته وایي وی ته انسان یې؟ یو زه انسان یم. وی ښځه مور ستا نه یارولې مه چې ځان د انسان نه تا ته را دې خوا چې اوس دې معلومه کړو. نو هغه ترکان چې کوم وخت کې هغه لرګي ریبنو ته دې چالي دې لرګي له پر اثر کې شپې ته غوندې ورکړي. پانه ورته وایي که نه، پانه وله ورکړي چې دا اره پکې نښلي نه. نو دې ورته وایي ترکان وی اوس به دې برابر کړم، در پا بسم ګور وباسم. وی راپاسه که نه ورکړي چې لرګي خو ورېبم که نه، دې لرګي نه فارغ شم. دې لرګي ریبي ورته وایي شابه زه ریبه که نه، یاره یو امداد راسره لږ وکړي. زلي داسې ترکان وایي وی څنګه؟ وی دې کې دا لاس ورکړه په دې دا چې کوم ځای ما راودلی دی، نو دا لږ زور به وشي، نو دا لرګي به لږ وړو شي، زر زر به ورېبلی شي. نو چې زر یې ورېبم نو بیا به راپاسو کبډي به شروع. نو زمري هغه خپل لاس راواخیسته و، هغه چې کوم لرګي یې ریبلی په دانیاس کې پکې لاس ور ومنډه. هغه ورته زر پانه وویسته. چې پانه وویسته نو دا لرګي خو یو ځای شي که نه، یو ځای شو به دا پنجه یې وله ګېره کړه. چې پنجه یې وله ګېره کړو شا به ریبه که نه، اوس به راسره وایي پوه شو چوکې ته یې ګوتې کړه، ترخس ته یې لابجره ګوته کړه، چې اوس دې برابر کړم. هغه توپونه وایي اوس لاک کړئ، پنجه خو په لرګي کې نښتې ده، که پنجه له دوره کې خو لا دې شلېږي، پنجه یې تلېږي. هغې کې دې پانیس دې له لاس یې وله ګېر کړی دی او ده د چوکه نیولې ده، او کله یې دا یو طرف وي او کله یې دا بل طرف. غولی یې ته وویل دل غواړي
اورېګه وي اوږ پرېږدې مې که نه وي صبر وکړه دا دارې پرې کېدل او د سولي غزار او د ترخص غزار خو پکې لا پاتې دی رو دا ولې دا څه کوي دې خو د وجود نه راکوټې دی اتي قابو کوي زمرې قابو کوي عقل الله ورکړی دی پوهې الله ورکړی دغه مازغه چې ستا په دفتر کې دي ته چې په قربانۍ کې مې حلاله کې او تنده حلال کې همدغه مازغه پکې وي که پکې نه لیکن هغې مازغو کې الله عقل نه دی پیدا کړی ستا په مازغو کې عقل پیدا کړي یعنې که خر له عقل ورکړی تا او دې باله جوړي هر وخت بیا ته مقرره دا څه کې اخواشه جګړې بیا سره کولې که چېرته تنداله او اوخله او اتیله الله عقل ورکړی کار به یې پرې کړی و یارې نه الله قدرت په معنی ګورې ښه الله پس پیژندل کېږي په قدرتونو پیژندل کېږي نو دې ښکلې نور ته ګوره سپومې ستوري اسمان او ځمکې ته او دې اوبو ته ګوره او دې هوا ته ګوره او د الله دې تقسیم ته وګوره دې نه به ته دا معلومې کې د یو ډېر لوی قدرت او طاقت مالک شته چې زه د مور په ګېډه کې ماشوم پیدا کړم او د څه پیدا کړم او خوراک یې راله ته راکړو او بیا چې پیدا شو څومره ښکلې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ښکلې شکل کې پیدا کړم زما وروڼو دا الله په دې قادر دی چې موږ د قبرونو نه واپس را جمدي کړي او ځان ته هم د حساب کتاب دپاره ودروي داسې ده که نه خو بنیادي خبره دا ده چې د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی هغې له تیارې پکار نو خدای پاک دی زمونږ د دې ژوند نه هغه اعمال واخیستلي کړي چې زمونږ د راتلونکي ژوند د بهترۍ ذریعه وګرځي خدای پاک یې زمونږ ښکلې عقیده نصیب غټه خبره وروڼو ګورې ښکلې عقیده نه که د سړي اعمال ډېر هم ښي که نه نفلونه هم کوي او دسونه هم کوي منځونه او روجې هم نیسي خو عقیده کې ککلی شي دا یو شی نه مني چې د مرګ نه واپس جمدي کېدل دا کافر دی یو سړي نه چا تپوس وکړو عیسی علیه السلام وایي په اسمان کې وایي په اسمان کې د اودسماتي وغیره سے انتظام دی وی اسمان داسې ځای چې هلته سړی اودس نه ماتی نه لاړې توکي نه پوزه توکل پکې شته او نه پکې راپورټ یو لوی اودسمات شته نو دې چې په اسمان کې د دې څیزونو انتظام نشته نو عیسی علیه السلام هلته اودسماتي سره څه کوي سړي ورته په جواب کې وایي وی تا د مور په ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې وی نهه میاشتې نو وی هلته کې د اودسماتي ستاسو د انتظام وی الله براله انتظام کړو که نه وی د قبیض بچې تارې دغه انتظام کولی چې هغه هلته انتظام نشي کولی نه میاشتې ته د مور په ګېډه کې تا خدای اودسماتي ته هېڅ ضرورت نه پېښی لکه رنګې رب العالمین په دې قادر چې څوک په اسمان کې یا په جنتونو کې اودسماتي ته کڼې او لاړو ټوکړو ته به هېڅ قسمه ضرورت نه لري او الله په دنیا کې داسې څیزونه درته ښولي داسې حیوانات په دنیا کې شته چې هغه له تن نه ورپورې بول نه کوي داسې پکې شته چې هغه لوی بول نه کوي دا الله زموږ ته په دنیا کې ښودلي دي داسې حیوانات پکې شته چې هغه بچي د هګۍ په شکل کې راوړي او داسې پکې شته لکه عام د انسان په شکل کې اولاد ته پیدا کېږي دا خو د الله لوی قدرت دی او لوی نشانې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي ګوره د الله قدرت ترون عقل به د الله په قدرتونو کې نه جنګوي وی د مور په ګېډه کې د غوا په ګېډه کې تیل او سوټ هم دي پکې او وینه هم ده دا درې واړه د یو څیز نه جوړېږي د خوراک او د ګیا نه ګیا چې وخوري نو اومتې وینه جوړه شي تک کسره وینه اومتې غولانځې ته تک سپین پی لاړ شي او اومتې سوټې جوړې شي نو په یو خیټه کې دا درې څیزونه پراته دي په یو خیټه کې او د یو خوراک نه جوړ دی او الله والا متضاد رنګونه ورکړي که دا پیخړ بخن وي نو چا به وایي چې دا پکې د سوټې هغه رنګ جوړ لږ غوندې راغلی یا که د پایو کې لږ نسواري غوندې وي او سروارې وي چا به وایي دا پکې د وینې هغه رنګ راغلی د وینې جدا تک سور رنګ د پایو جدا تک سپین رنګ او د سوټې جدا رنګ او څخه بوی کوي او په یو پرد کې چې سړی پایو سره لږ غوندې خټکې کېږي په پایو کې هغه بوی راځي که نه راځي عجیبه خبره دا ده چې غوا غولانځه دې ولشله نه پکې د وینې رنګ شته او نه پکې د سوټې بوی شته او ټول په دا یو وجود کې دنده پراته دي ولکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونکم من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین الله وایي وایي زما په قدرت سوچ وکړئ ګورئ څاروونه عبرت والی د څاروي په ګېډه کې ما ګیا ور واچوله او د هغې ګیا نه مې خشته ښکلې سپین تی او وینه جوړه کړله سوټې پکې لا منځ کې دي او پیره دواړو په دا منځ کې دي مزېدار خشته اعلی نه پکې د سوټې بوی او رنګ شته او نه پې د پیو رنګ شته
عقل بچرتن نه چلے دا اللہ تعالیٰ په قدرتونو کې. اوس دنیا کې چې دا کم ډېر څیزونه پیدا کېږي د انسان عقل پکې کار نه کوي. موبایل کې دلته خبرې کې چې وایي هلو نو په امریکا کې وایي هلو. عقل دا مني؟ چرېم نه مني. دونه زر څنګه دا خبره ورسېدل؟ په امریکا کې به خبرې کوي دلته به په کیمره باندې تصویر ښکاري. په کمپیوټر کې داسې نظام شته او دلته به خبرې کوي په امریکا کې یو بل ته به ښکاري. دا عقل مني؟ یو جز د څومره لوی شی دی او په هغه جز کې 300 سورلی ناست دي. تېر ځل چې زه تلم عمرې له هغې کې 500 سورلی وي. دا غټ جز و غټ 500 سورلی 500 سورلی هرې سورلی سره من یو نیم من سامان او دا جز څونه دروني او دا په هوا کې وخیږي او په خپل کوم ځای چې ورته خولي په هوا کې زه په لاره خو چې روان نو تا ته پته په 400 راتاو شم او په رزلو راتاو شم په سړک روان او نښې درته لګېدلي دي نو په دې هوا کې دې څنګه روان دي خپل مقصد ته رسي او په هغه خپل ځای کې کوزي. د دنیا کې دا څیزونه الله انسان له ورکړل د انسان د عقل نه الله دا څیزونه پیدا کړل چې د عام انسانانو عقلونه یې نه مني. نو الله په دې قادر نه و چې داسې کار وکړي چې زموږ د عقل یې نه مني. ته د مور بګیره کې دي بچي ته څوک په دا پرده کې دننه پټ ووایي چې ته به پیدا کېږي او د پیدایښت نه پس یو لویه دنیا ده او دریابونه دی او غرونه دی او اونې دی او ګرمي ده او یخني ده او متیادي دی او منډې دی او ترړې دي. دا ماشوم به ومني؟ هغه وایي دنیا خو دا ده چې راځه پکې پروت یم. ابار دنیا کم ځای مني د هغه د عقل نه خلاف خو چې د مور د ګېډې نه راوځي نو بیا مني. یو عالم نه چا تپوس وکړو وایي د آخرت ژوند څونه دی؟ ټوله د عقل نه بار خبرې. وی د آخرت ژوند به څونه وی د آخرت ژوند وی که دا ټوله ځمکه تر اسمانه پورې د شړشم د دانو نه ډکه شي. دا ځمکه تر اسمانه پورې شړشم دانې څونه دانې به پکې راشي وایه که نه د شمېر نه زیات دي چاته پته لګي او بیا لومبي اسمان هم د دونه دانو نه ډک شي او دویمم او درېیمم واړه اسمانونه او دا ځمکه د شړشم د دانو نه ډکې شي او یو مرغۍ پې مقرر شي او هغه مرغۍ ته 100 کاله پس یوه دانه خوري. مرغۍ ته 100 کاله پس یوه دانه خوري. وی دا دانې به ختمې چې خو د غیرت ژوند به ختم نه شي. دا ټول د عقل نه بار خبرې. د قبر عذاب ګوره قرآن شریف کې په دې لومبي صورت کې مونږ چې وایو الف میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون. نو هغې الذین یؤمنون متقی هغه انسان دی چې هغه به بعضې څیزونه د هغه عقل او سترګې او غوږونه نینې او مني دی. خدای مونږ لیدلی نه دی مونږ به منو. د قبر عذاب زمونږ عقل کې نه راځي مونږ به یې منو. د قبر نه واپس ژوندي کېدل زمونږ عقل کې نه راځي مونږ به یې منو. فرشتې مونږ لیدلی نه دی او نه لیدي شو دا به مونږ منو. د قیامت ورځ به مونږ منو. پل صراط به منو. دوزخ او جنت به منو. زمونږ عقل کې دونه طاقت نشته چې دا ټول اوس ومني. عقل هم راکوټی دی پوتا دی. او کله چې د قیامت ورځ شي حدیث پاک کې راځي بخاري مسلم کې حدیث دی خلک به په لوی تکلیف کې مبتلا حساب کتاب به نه کوي او هر انسان به په خپلو خولو کې ډوبي. بعضې سړی به په خپلو خولو کې تر کونډو پورې ډوبي. څوک به د ګیترو پورې وي څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې څوک د غوږونو پورې. د دنیا د اوبو د خولې او د آخرت د اوبو د خولې فرق دی. دنیا کې خو اوبه خپله سقه هواره ساتي. یو دی کې چې سیلاب وي او ځمکه هواره نو ټول خلک به یو شان ډوبي. دا به نه چې یو زیات دی او بل کم دی کې چې ځمکه هواره او د حشر د میدان ځمکه هواره ده نو چې اوبه د خلکو نه د خولې په شکل کې وبېرږي خو پکار دی ټول خلک یو چند پکې ډوبي. نه د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده. د هر چا خوله به هغه پورې ولاړې لکه د جامې په شان دی. د چا نه به ډېره خوله بېږي همده پورې به لکه د جامو نښتې ولاړه به د چا نه به لږه خوله بېږي د چا نه به زیاته بېږي نو خلک به تنګ شي چې ګرمي ډېره ده سوري نشته کوټه نشته دیوال نشته چې د هغې لاندې مونږ کښېنو او دومره ګرمي ده چې خولې رانه بېږي تکلیف کې به خلک پرېوځي تن به شي. نو چې دا د دنیا کې هم بعضې خلک داسې هوښیارانې راغون شي یو جرګه جوړه کړي نو دې کې به هم یو جرګه جوړه شي د آدم علیه السلام د اولاد در قیامته پورې چې څومره دي دا ټول خلک به یو جرګه به پکې جوړه شي. دی چې ویلاړ کړو آدم علیه السلام پسې هغه زمونږ نیکه دی او دنیا الله د هغه نه آباده کړې ده چې هغه ته ووایو چې الله ته سوال وکړي چې د حساب کتاب شروع شي.
دغه جرګه به د حشر په دا میدان کې ګرځي، حضرت آدم علیه السلام به را پیدا کړي. هغه ته به وایي چې مونږ تاله راغلي یو په دې اولاد د رحم وکړه. اولاد بچي دي په لوی تکلیف کې پراته دي. الله ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. جنت او دوزخ وروستو خبره ده، جنت ته ځو که دوزخ ته ځو، خو د دې غم نه خو خلاص شو که نه؟ د دې غم نه خو دمه شو. حضرت آدم علیه السلام به وایي چې ما سره ستاسو نه زیات فکر دی، ځکه اولاد باندې پلار نیکه ډېر خفه کېږي. خو زه نشم ویلی. ولې ته چې د الله پیغمبر او الله په خپل قدرت پیدا کړي، بغیر د پلار او د مور نه پیدا کړي، او جنت کې اصول هم دقسې دا خلک به ورته وایي جنت کې اصول، جنت کې وخت دې تېر کړی دی. وی نشم کولی، نشم ور مخامخ کېدی. که ما نه الله تپوس وکړي چې تا ولې بوټي ته ګوتې وړې، خو چې تا نه وې وړې دا غم به نه و جوړ که نه، زه به الله له څه جواب ورکړم. نشم ودرېدی الله. او دا حقیقت دی. ګور الله ته مخامخ کېدل اسان کار نه دی، ګران کار. اگر چې قرآن حکیم کې الله د آدم علیه السلام متعلق فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما، چې شیطان قسم ورته وکړله د خدای هغه حکم ته تیر شو. ایسه په محکمه او کلکه اراده او په کلک قص باندې بوټي له ګوتې نه دی وړی. د الله هغه قسم کې هېر شوی دی، لیکن بیا به هم دی یېرېږي. وی مونږ څو خلک به ورته ووایي یاره وی زما نه پس یو ډېر جلیل القدر پیغمبر نوح علیه السلام دی، د هغه نه الله دنیا دوباره آباده کړې، او هغه له خدای پاک په دنیا کې هم په کښتۍ کې لوی نجات او خلاصي ورکړی دی. هغه له لاړ شي، دوی به ګرځي په دا میدان کې. نوح علیه السلام به را پیدا کړي. تا له راغلي یو، څه له راغلي یې؟ الله ته سوال وکړو چې الله حساب کتاب شروع. جنت دوزخ وروستو خبره، جنت ته ځو که دوزخ ته ځو. او چې الله مونږ سره حساب کتاب شروع کړي چې دې غم نه خو خلاص کړي که. او ته د نوح رومبي پیغمبر رسول ورته رومبي رسول رومبي پیغمبر خو آدم علیه السلام دی، خو په پیغمبرانو کې او خاصه ډله د رسولانو د هغې ته رسولان وایي. هغې کې 314 رسولان دي، په هغې کې رومبي رسول حضرت نوح علیه السلام. دوی به ورته وایي چې ته خو رومبي رسول یې، د بخاري شریف حدیث دی. او الله لوی احسانات تر سره کړي دي. الله ته سوال وکړه چې په حساب کتاب وشي. ابو یې راکب ته کولی نشم کولی. ولې نشي کولی؟ وی کوم زه الله ته ویم چې حساب کتاب ورسره وکړه، او الله رحم پرې وکړه، او الله ما ته وایي چې دنیا کې خیرې ورته ولې کولی؟ ځکه څومره خلک چې د نوح علیه السلام مخالف و، بغیر د یو څو کسانو، د شمېر یو څو کسانو. او نوح علیه السلام تنګ شو، د الله نه سوال کړو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایه بس د کافر یو کور چې په مخ د ځمکه پرېږده. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلیدوا الا فاجرا کفارا. خدای که دا پرېږدې دا شپږ کسان په شمېر مې مسلمانان کړي، دا به راله ګمراهان کوي. او که د دې نه کوم بچي پیدا کېږي 9.5 کاله مې غم او ازمایل ام کافران جوړېږي، نو دې نه څه پیدا ده؟ خدای ته تباه کړي. الله سیلاب راوستو، هغه یو څو کسان په جشتۍ کې بچ شو، باقي تباه او برباد شو. نو که دا الله او یو کار بل هم شوی دی د دوی متعلق مسپارو کې چې خدای زوی مه بچ کړي. اگر چې زوی مې کافی و خو زوی و نو ما سوال وکړو الله پرې خفه شو، نه زوی نه بچ کېږي. نو که الله ما ته دلته کې غوسه شي او ما ته وایي چې ښه دنیا کې له خیرې کولې او دلته وله دعاګانې کې او بیا د زوی دپاره دین دنیا کې سوال کړو خو کافر و، نو زه به الله دې ته جواب ورکوم دا تب نشم کولی. هغې به ورته مونږ څوک مونږ خو په غب کې پراته یو. یاره زما نه پس یو بل پیغمبر تېر شوی دی، ډېر جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام. هغه له لاړ شو، ممکن ده چې هغه بیا کار وشي. خلک به راغونډ شي ابراهیم علیه السلام ته، ګرځي به ورپسې په دا محشر کې، په دا میدان کې. اخره کې به را پیدا کړي، چې را پیدا کړي هغه ته به مینهګزاري وکړي چې ته خو د لوی درجې پیغمبر او دا ټول خلق په لوی تکلیف او مصیبت کې گرفتار دي، په خپلو خولو کې ډوب دي. الله دپاره خدای ته سپارش وکړه، الله ته سپارش وکړه چې د سختۍ نه مو باسي. او زه چې به راکولی ما یو 3 خبرې کړي، اگر چې دروغ نه دي خو شکل یې ټیک نو، ظاهر شکل یې برابر نو. بعضې وخت خبره د شریعت مطابق دروغ نه وي، زمونږ طالبان توریه ورته وایي. یو مقصد له یو انسان یو داسې خبره وکړي چې ظاهر کې لږ ښه نه ښکاري نوره ټیکي. لکه هغې کې یوه خبره داسې وه چې په لاره تلله او یو بادشاه و، هغه چې به چا کره
ښځه لیدله نو هغه به یې ترې اخېسته او خاوند به یې وله وجو، چې ښځه به یې لیده نو هغه به یې ترې اخېسته او خاوند به یې وله وجو، او که چا سره به کور وه نو هغه به یې هم ترې اخېسته خو هغه رور به یې وله نه وجه، چې دا خو بس خاوند خو به یې ځکه وجه چې خاوند خو په ښځه لوی غیرت کوي، هغه به یې مړ کړه چې ورو قصه خلاصه شي، او د کور که به رور سره وه نو هغه قاسم و دی چاته نو هغه سړی به یې نه وجو. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته بیبي روانه وه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها ورته ویل داسې کال د سارې هجرت کوي اوس د خپل وطن نه، یعنې ګوره په مخ د ځمکه زما او ستا نه ما سوا بل مسلمان نشته، زه مسلمان یم او ته مسلمان یې، ته ښځه یې زه سړی، نو مونږ د مسلمانۍ ورور او خور یو. ګوره مخکې نه وله خبره برابري چې دروغو کې رانې شو. نو دا بادشاه به ځان له بوځي او مخامخ کوي به تا نه به تپوس کوي چې دا کلی دی ته دی، نو په ته مسلمان یې زه مسلمان یم مسلمان رور خور یې، نو ته ورته وایي دا مې رور دی. اوس ګوره دا ظاهر شکل خو ټیک نه شو که نه، ځکه رور ته یې نو خاوند دی، لیکن حقیقت کې خبره د رور غوند نه ده. دا موږ ټول نه وایو لکه دا مې خور ده، دیني خور مې ده، د مسلمانۍ خور مې ده، او دا زنانه نه وایي دا زما رور دی، رور یې ورشه داسې یې راوله، رور یې ورشه داسې یې راوله، پردی جینۍ وي وایي که نه وایي. نو خبره په حقیقت کې ټیک وه خو شکل یې ټیک نه و، داسې دوه خبرې نه ورې وې، نو ویل که زه دا ته مخامخ شوم او ما په دې کې ته راونه نیسي. ګوره پوټۍ خبره ده خو په الله په زړه کې یره پرته ده. وایي مخ شو کو خلک به ورته وایي یاره داسې وکړې زما نه پس یو بل مضبوط پیغمبر تېر شوی دی حضرت موسی علیه السلام، هغه له لاړ شي ادا کار پولی شي ګرځي به دا په تکلیف کې مبتلا وي په خولو کې به ډوبي حضرت موسی علیه السلام پکې به راځي، هغه ته به سوال مینځاري شروع کړي اول زه دا کار نشم کولی. ته ولې نشي کولی؟ ته خو د الله پیغمبر یې، الله د سره په پوهې تور کې مخامخ په مخامخ خبرې هم کړې دي، ته ولې نشي کولی؟ وایي ما سړی وجلی، سړي راته وایي راشه زه مې امداد وکړه او هغه ظالم نه مې سوک ورکړه، وجه مې نه خو سوک مې پرې خوریا ور برابر تم. نو که اگر چې دا هم څه ګناه نه ده د پیغمبر نه، الله په دنیا کې ګناه نه ښکاره کوي، د ګناه نه پیغمبر پاتې، خو که ما په دې لاره ونیسي چې ولې سړی دې وجه بیا به څه جواب ورکوم. عیسی علیه السلام پسې مې ولیږي، عیسی علیه السلام به را پیدا کړي، بیا دله ورشئ نو د الله نیازبین پیغمبر و او ډېر بهتر پیغمبر و ځکه چې بغیر د پلار نه الله د مور نه پیدا کړی، چې را پیدا کړي نو دته مینځاري شروع کړي، دا بندګان ټول په پلو کې ډوب پراته دي او په تکلیف کې پراته دي، تا الله ته سوال وکړه چې حساب کتاب شروع شي، ولې زه خو نشم کولی. ته ولې نشې کولی؟ یاره زما خلکو په دنیا کې عبادت کوي، ما ته خدای ویلي د خدای زوی راته ویلي شوي دي، نو که زه الله ته مخامخ شم اچنه ما ته ده وایي چې دا ورته جوړتا ویلي، او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دا تپوس پتې کوي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین من بعدي. ای عیسی دې خلکو ته تا ویلي دي چې زما او د ما د مور عبادت وکړې؟ نو عیسی علیه السلام ورله جواب ورکړي چې نه ګورې ما قلت لهم الا ما امرت، ما چې تاسو حکم کړی دی الله حقا مې ویلي دي، دا څه کې ما نه دی ویلي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د عیسی علیه السلام له تپوس وکړي وی دونه به دې غمجن شي او دونه تکلیف به پرې راشي چې د هر ویښته نه بیا د خولې په ځای وینه راوځي. اخر تپوس ته چا دی؟ رب العالمین. پیغمبران څونه ګران کار دی. حدیث پاک کې راځي چې د محشر په میدان نه خلک بیا جنت ته پورې وځي نو په پولیس ورات په پورې وځي. ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هر سړی به په دا پول ځي. نو وی پیغمبران به چې رب سلم سلم، یا خدای خیر راکړي. پیغمبر به دا سره دی نه چې هغه پیغمبر به د رب د سترګې غوندې پورېږي او د خپل امت سپارش پکوي او هغې به وي رب سلم سلم رب سلم سلم، یا خدایه ما ته او زما امت ته خیر راکړي. اسانه خبره پل د الله دربار کې ودرېدل. عیسی علیه السلام به انکار وکړي دا کار نشم کولی. خلک وایي موږ څوک؟ آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، اخر کې تا له راځي نوح علیه السلام ټولو پسې وګرځېدو. عیسی علیه السلام به ورته وویل، دا په مسلم شریف کې او بخاري شریف کې حدیث یو ځل نه بار بار ذکر کړی، ما ته یو کس معلوم دی هغه له ورشي هغه دا کار کولی شي. ابه وکړي وایي هغه څوک دی؟ د آخر زمانې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر اسلام پکې لګو را پیدا دی چې را پیدا کړي نو هغه ته ووایو چې دا خلک په غم اخته دي، په خولو کې ډوب دي، ګرمۍ کې پراته دي
او د الله ذوالجلال نه سوال وکړه موږ د آدم علیه السلام نه چې وروچو په لویو لویو پیغمبرانو وګرځېدو چا هم غاړه کښېنه کوده اوس تاله راغلي یو جنت او دوزخ وروستو خبره ده په جنت تلو که دوزخ ته خو جدي میدان د غم نه خلاص شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایي انا لها زه دا کار به کوم انشاءالله بل چا پسې مه تړو تا به زه کوم نو لار به شي د الله د عرش لاندې نبي علیه السلام فرمایي زه به ودرېږم دا خلک چې مونږ په بانګ نه پس یو دعا کوو که نه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته خدایا نبی علیہ السلام د فضیلت وسیله او مقام محمود ورکړي دغه هغه مقام محمود دی نبی علیہ السلام فرمایي د بال نه پک چې دا دعا چام ولوستله لما شفاعت هغه دپاره واجب شو شفاعت به ولکړو دی خوشحاله دی په دې دا مرتبه د مونږ په دعا الله نه ورکوي خو دا مونږ په دې یو طریق خوشحاله دی چې مونږ په دې خوشحاله یو الله مونږ یې غواړو چې دغه دا مرتبه ورکړي مونږ ته فایده ده د آدم علیه السلام ټول اولاد ته فایده ده نو انا لها دا زه پوه شو نو هغه مقام محمود د الله د عرش لاندې به نبي علیه السلام ورشي هلته به ودرېږي نو حدیث پاک کې راځي چې الله به داسې حمدونه او ثناګانې زما په لکې واچي چې هغه دې وخت کې د ما لکې نه تېري ډېرې فشتخکش د الله صفتونه او د الله نومونه او د الله ثنا نو نبي علیه السلام به الله ته په سجده پروت او دغه صفتونه به الله ته مخکې کوي الله ته رب العالمین الله ته د ټولو کائناتو خالق او مالک دی پروردګاره ټول مخلوق تا ته محتاجه مونږ تا ته محتاجه غم ستاره طرف نه تکلیف ستاره طرف نه راحت ستاره طرف نه داسې قسم خشته خشته حمدونه ثناګانې به ووایي نو د دنیا په اندازه هلته خو ورځې شپې نشته یوه ورځ ده د دنیا په اندازه یوه هفته به نبي علیه السلام اوږده سجده ولګوي لکه د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې اسانه خبره نه ده دومره اوږده سجده به نبي علیه السلام ولګوي نو جبریل علیه السلام به راشي الله بیا راولېږي چې نبي علیه السلام ته ووایه سل تعطه زه غواړه چې څه سوال کې چې تا ته موږ دغه سوال درکړو اشفع تشفع ته چې د چا دپاره هم سفارش کې نو پاس هغه سفارش کوه چې موږ ستا هغه سفارش قبول کو نو بل بخاري شریف کې حدیث مختصر دی په مسلم شریف کې اوږد حدیث دی نبی علیہ السلام به پاسې د ټولو نه مخکې به دا سفارش وکړي چې الله د خپلو بندګانو سره د آدم علیه السلام د اولاد سره حساب کتاب وکړي دا سوال درکړو څوک جنت ته ځي که دوزخ ته ځي خو دې غم نه اخلاص کړه دې ورځې نه اخلاص کړه د قیامت ته میدان نه پروردګار اخلاص کړه دا سوال او دا جاري ده ته کوم حساب کتاب وسره وکړه هغې نه پس د حساب کتاب شروع شي نو چې شروع شي نو داسې به نه لکه د دنیا حساب کتاب تیت پلي وختونه لګي لکه دا خو په اربهاو او کربهاو مخلوق نه خدای وي نه د دنیا د ګینټو په اندازه شپږو ګینټو په اندازه به ټول مخلوق سره رب العالمین حساب کتاب دنیا نیمه ورځ اندازه شپږ غنټې تقریبا نیمه ورځ شپږ غنټې تقریبا یاره دې نه کم بعضې ورځې لنډۍ وي بعضې ورځې اوږدې وي خو چې اوږده ورځې نو 12 غنټې نه شپږ غنټې په اندازه او زموږ علما داسې مثال ورکوي لکه سړی چې د انور ته ګوري هر سړی وي د انور ما ته مخامخ ورځي یا سپومې سره سړی رواني هر کلی وي د سپومې ما سره روانه دی او ما ته ګوري دقه رنګې هر انسان سره به حساب کتاب وشي او د هغې نه پس چې مخلوق خدا سره حساب شروع شي بیا به نبی علیه السلام د خپل امت دپاره دغه شروع کړي سفارش شروع مخکې خو د ټول مخلوق دپاره او بیا د خپل امت دپاره دا لوی شان مستقلرونو دی که نه دی چې د آدم علیه السلام د اولاد دپاره او د ابراهیم علیه السلام د اولاد دپاره او د امت دپاره د ټول مخلوق دپاره به سفارش رسول الله صلی الله علیه وسلم پې هغه پیغمبر چې چار په امت کې الله مونږ پیدا کړي نو حدیث پاک کی راضی کہ الانبیاء آدم فمن سوا ټول پیغمبران آدم علیہ السلام او داغه نه ما سوا چې څومره پیغمبران دي تحت لواء یوم القیامت دا به ټول د قیامت پر زما د جنډې لاندې ولاړ ولا فخر من غیر فخر زه کبر ولوي نه کبر نه کوم یو موقع کې یو سړی پاسې وی چې الله پاک موسی علیہ السلام د فضیلت ورکړي په ټولو بندګان یو مسلمان هغه یهودي له سپېره ورکړه وی ښه موسی علیه السلام چې په ټولو خلکو غوره دی خو زمونږ په نبي علیه السلام باندې هم یو غوره کړو اثر یې لاړو نبي علیه السلام ته فریاد وکړو که د ووالم ولې دی و وی سید دی چې موسی علیه السلام په ټولو بندګانو غوره دی نو ما له غوسه راغله چې په تام جوړ غوره دی نبي علیه السلام کو فرمایل وی زما لویي په خلکو مخ ښکاره کوي ما لوی مه ګڼئ
زه خو ډېر کمزور یم، څونه عاجزي به کوله. ما لوی وي صاحب وایي په خلکو باندې وی قسم دی د قیامت په لوی میدان کې به خلک بېهوشه شي، زه به هم بېهوشه شم. نو چې سر اوچت کړم نو موسی علیه السلام به له الله د عرش خپه نیولي. دونه فضیلت یې دی، پته راته نه لګي چې زما نه مخکې په غوښ کې راغلی دی او که نه په کوه طور کې دی بېهوشه نو الله ورته بېهوشي معاف کړی دی. نو وایي ما په نورو پیغمبرانو غوره مي صاحب دی، زه غوره یم. دی خپل عاجزي کړی دی. نو د قرآن شریف آیات دی او که نورو احادیثو کې دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له الله په ټولو پیغمبرانو فضیلت ورکړی دی. او ما درته مخکې ویل چې ګورې د فضیلت دا مطلب نه چې د بل پیغمبر سپکاوي وشي. ټول انبیا او پیغمبران د الله مقربین او نږدې بندګان دي. او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې له هر پیغمبر به د قیامت پر ورځ حوض وي، حوض هر پیغمبر لشته. او زما حوض ته کوثر ویل کېږي، زما حوض به د نورو پیغمبرانو د حوض نه ډېر وي، نورو دونه غټ حوض نشته دی. او زما د حوض اوبه به د شاتو نه خوږې وي، د پیو نه سپینې او د واورې نه یخې وي، او د هغې په غاړه چې کومې سراحې پرتې وي د اسمان د ستورو نه به زیاتې وي. او زه به په هغې خلکو له اوبه ورکوم، او چې چا باندې ما د هغې حوض نه اوبه وڅښلې ابدا همیشوالي پورې به هغه انسان تږي نه شي. یو قوم به زه بیا پیژنم، زه به ورته اواز کوم چې راځئ چې اوبه دې درکړم، دا زما ملګري دي. فرشتې به راشي اوبه نیسي جهنم ته بیا روان کړي. زه به اواز وکړم او صحابي دا خو زما هغه ملګري دي، د مینې د تصویر لپاره دا خو زما هغه خشته ښکلي ملګري دي، دا ولې جهنم ته بوځئ؟ او فرشتې به راله اواز ورکړي چې تا ته پته نه لګي چې ستا د وفات نه په دوی څه عمل کړی. دې خو مرتد شلو. بعضې کمزوري مسلمانانو رکو کمزورې چې نبي علیه السلام وفات شو، چا زکات نه انکار وکړ، څوک واپس کفر ته لاړل، دا یو بله وپتې. دا کمزوري نږدې مسلمانانو چې نږدې مسلمانان شو بیا لاړل. نبي علیه السلام فرمایي چې حنو كنت شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتني كنت انت الرقیب علیهم. زه خو چې ږمدې وم نو زه خو هغه خبره کوم، او زما د وفات نه پس الله د تا په ښه علم ده. حوض کوثر وایي زما حوض ته به د نورو امتونو په نسبت زیات تعداد کې خلک راځي، زه به ورباندې اوبه څښم. الله دې هغه قوم مونږ وګورو. بیا فرمایي چې د ټولو نه مخکې حساب به د محمد سره کېږي. دا لوی شان دی که دنیا ته د ټولو نه وروستو راغلي وي، حساب کتاب به د محمد سره ټولو نه مخکې کېږي، او بیا جنت ته به زما امت د ټولو نه مخکې داخلېږي، نور به وروستو راځي. او چې زه د جنت دروازې ته ورشم خپل امت را سره نو د جنت د دروازې هغه کړی به وټکو، نو ما ته به اواز مې راوشي چې څوک یې، نو زه به خپل نوم والم چې فلانکې محمد صلی الله علیه وسلم کله د خپل امت نه، نو ما ته به هغه دروازې دروازه کوړه وکړي وبه چې بېکه عمر خو هم ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې نه نوځي وروسته به نور خلک نه نوځي. انا اول من يدخل الجنه، د امت سره لومبې جنت ته به زه داخلېږم، او لومبې هغه کس چې د جنت د دروازې کړی تنډل ابزیب. حدیث پاک کې راځي ورسره دې انته کې سوی من غیر فخر، ګورې کبر او لویي نه کوو، خپل عاجزي به کوو. زما رونو دا لوی شان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هېڅ انکار کې نشته. او په دنیا کې لوی شان د امام الانبیا لقب، د امام الانبیا لقب واحد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاویږي. د معراج واقعه کې ځرین تیروي نبی علیہ السلام فرمایي براق باندې سور کم او بیت المقدس ته ورسولم. جبریل علیہ السلام هغه بیت المقدس سره د جومات نه بهر تیږه وه، او دا هغه تیږه وه چې نورو پیغمبرانو به خپل ثابت کې تړل چې مانځه را برادل، نو ډېره موده پکې تېره وه، د هغې هغه سوړه بنده شوې وه، وایي په دې خپله ګوته یې هغه سوړه کوله وکړه په دې خپله ګوته باندې، او هغه براق یې پکې وکړه. زه کله کله طالبانو ته یو خبره کوم، زه وایم چې پیغمبران خو د الله مقرب بندګان دي، په جنت څه کې چې د خلکو سفارش وکړي ټول پیغمبران، او د پیغمبرانو ملګري چې کوم مسلمانان دي، د پیغمبرانو ملګري چې کوم مسلمانان دي، ایمان یې پرې راوړی دی، اب هم دي جنت ته. خو یو څو څیزونه دي چې اب هم جنت ته دي چې هغه انسانان نه دي، خو د پیغمبر د برکته جنت ته به ځي، انسانان نه دي. یو به د اصحاب کهف سپې جنت ته ځي، اگر چې اصحاب کهف پیغمبران نه دي، نیکان بندګان دي، سپې ورسره تللی دی چې جدا کېده نه، او نور د پیغمبرانو بعضې ملګري، لکه حدیث پاک کې راځي چې بخاري کې ترمذي کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله
براق ته ختم نو مستی یې کوله ټوپونه یې وال نو وی حضرت جبریل علیه السلام ولې داسې معمولي غوندې ټونګه ورکړه او ورته وایي چې تا ته پته لګي مستی کې در باندې څوک شورېږي په مخ د ځمکه چې تا باندې نه څوک سورلي کړي د الله پریز د هغه نه غوره شخصیت بل نشته او وی چې ټونګې یې ورکړه نو هغه براق خولې خولې شو نو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکي دا معجزه د نبی علیه السلام ده چې براق ورته وایي چې دا د خر نه غټو د قچر نه د کوټو تک سپینو چې زه خو صاحب یو درخواست کول غواړم څه درخواست کوي وایي چې د دې نبي علیه السلام نه دا درخواست غواړم چې اوس د ده د سورلي مخو چې جنت کې ما په حیثیت د خپلې سورلۍ قبول نو دا د رابعه سیوطي خصائص کبرا کې لیکلي دي نو نبی علیه السلام هغه نو انسان چې هغه کم براق باندې سورلي کړې ده او هغه براق د نبی علیه السلام د برکت نه الله ذوالجلال نبی علیه السلام ته سر جنت ته بوځي نو د تم ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اوږه چې غار ثور ته دننه شوی دی بس جنت ته نه او د کومو صحابه چې په سینو کې د نبی علیه السلام مبارک نه غشي تنبېدلي دي او د چا پرون باندې سر ښودی دی او د هغې پرون باندې روح پرواز کړی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا شخصیات به جنت الفردوس ته څنګه نه دي د صحابو بیا د دې حضراتو د الله په نزد ډېر لوی مقام دی د نبي علیه السلام د برکت نه وی جبریل هم هغه براق وشړو چې ویتلو نو د جومات ته ننوتو وی صفونو کې خلک ولاړ وی زم یو صف کې ودرېدم نو وی ما دا کارو چې د جمع د مانځه وخت دی او امام به راځي او جمع ته مفتی کېږي به خو دا خلک په داسې انتظار دي لکه چې صفونه تیار او د امام د راتلو خلک په انتظار دي دقسې وي زه مو د ویدم سفر چې به د مانځه ټیم دی که امام مفتی کېږي مونځ به کوي راجه ته هم د صف کې ودرېږه وایي حضرت جبریل علیه السلام د مته ونیوم وایي ما ته چې دا خلک استاد په انتظار دي دې له مونځ به نن ته ورکوې د دې امامت به نن ته کې ته به مخکې کېږي نو زه یې مخکې کړم او په مصله باندې ودرولم او 2 رکعته مونځ یې وکړو چې فارغ کړم نو تپوس یې وکړو چې تا ته پته ولګېده چې دا څومره خلک درپسې ولاړو دا څوک وو ویې مې چې نه دا خو مو ونه پېژندل د آدم علیه السلام نه واره تر د عیسی علیه السلام پورې دا ټول پیغمبران درپسې مونځو امام الانبیاء والمرسلین دا ټولو پیغمبرانو او رسولانو امام او پیشوا ورأنا سید ولد آدم من غیر فخر او بیا چې کله بر اسمان ته لاړ د معراج واقعه نو یو پیغمبر جلیل القدر پیغمبران عظیم المرتبه پیغمبران هلته ورته الله کښېنولي نو که یو اسمان کې په لومبي کې د یو پیغمبر سره د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات کوي په دویم کې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات کوي په دریم کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات کوي په څلورم کې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات کوي په پنځم کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات کوي او په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات کوي او په اووم کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات کوي نو چې وي د موسی علیه السلام نه کله پورته شو دا یو ډبې ووهله بشیر چې د ولیق شي ته خوب له راغلی که ته تقیر اورېدو له راغلی هغې عادت په ټېلیفون کړو چې دا خبرې به کوې نو مې ته په ممبر کښېنه ته یې کوه که نه چې دونه ته پته لري او بیا دا کودي دلته خدای واجب نو خبره مې دې پورې کوله چې د موسی علیه السلام نه کله بره روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یې لېږلی موسی علیه السلام حدیث پاک کې راځي نو دې تپوس وکړي چې ولې لېږلی وی جالم په دې چې د ما نه وروستو الله یې ولک راولېږه ډېر وروستو ځکه د موسی علیه السلام نه نبي علیه السلام ډېر وروستو راغلی راځه زمونږ د رحمت سره بغض نه دی چې په دې خفه نه دی چې ولې دا زیات دي په دې خفه دی چې په کار دی چې د ناو مې کوم ډېر تعداد کې تللی وي که نه نو چې نبي علیه السلام بره لاړه د الله ذوالجلال سره ملاقات وشو لږ اختلاف پکې شته حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها عبدالله بن مسعود او حضرت ابو ذر رضی الله عنه دا کابر لږ اختلاف لري اداره ملاقات د جبریل علیه السلام سره خو چې څومره ډېر صحابه دي لکه حضرت ابن عباس رضی الله عنه نور هغې وي د الله سره ملاقات شوي الله سره ملاقات وشو بره نو چې واپس راغی هلته الله ذوالجلال ورته نبي علیه السلام ته 50 منځونه ورکړل چې واپس راغی په موسی علیه السلام یې تپوس یې وکړه الله څه درکړل 50 منځونه هو ستا امت پر دې طاقت نشي لرلی 50 به څنګه کړ زما امت باندې 2 منځونه فرض نه شو کولی نو ستا امت 50 به څنګه کوي
ګوره نبي علیه السلام دونه خوشحاله دی چې څوک ته الله ډالۍ ورکړي که نه د الله هغه ملاقات کې خوشحالي دومره ډېره ده چې دا سوچ یې نه کوي چې دا 50 به څنګه کوي خوشحاله دی چې د الله ډالۍ میلاو شوه تقوا میلاو شوه الله نه سوال وکړه پته یې لږ ټایم کې نو بیا لاړ نو کروړو پنځه کمېدل پنځه پاتې نو بیا ورته موسی علیه السلام وایي چې ځم بیا دې لاړ شي چې د دې ټایم کې یا وایي ماله نوره حیا راځي بس نو د رب العالمین اواز وکړ چې که تا حیا وکړله نو ما چې کومه فیصله کړې زه خپل برقرار ساتل غواړم مونځونه به ستا عمر پنځه کې ثواب به عقل 50 ورکړو ما سره کتاب کې 50 نو هغه پیرې ټکي ده چې کوم مقصد د لازم هغه دا دی چې زمونږ د طالبان اکثر په موږ سوال کوي چې د موسی علیه السلام په دې کې څه غرض و چې د نبي علیه السلام یې بار بار لیږه چې دا مونځونه کم شي دا ولې لیږه ابراهیم علیه السلام باندې وکړي دي هغه ورته نو موسی علیه السلام په د ابراهیم علیه السلام نه دا د اسمان کې په شپږم کې ابراهیم علیه السلام په پنځم کې نه ابراهیم علیه السلام نه واپس دی او موسی علیه السلام واپس دی نو د موږ علماء ورته جواب کوي چې خبره دا و چې موسی علیه السلام یو ځل الله نه سوال وکړ ارینی انظر الیک الله ته لږ ماته ځان وښایه کا ته ګورم لکه خبرې خو بیا د الله اورېدې که نه نو خبرو کې خوند او لږ زیات ورکړې شوق هغه چې د الله به څنګه خبرې دونه کسته دي چې وینم چې څنګه وي ویل لن تراني ته ما لیدلی نشي بار بار وایي چې نه الله ما ته خامخا ځان وښایه قوي دې غر ته وګوره فان استقر مکانه فسوف تراني دې غر ته یو جلک ځان قیمه که دا تېر شو نو ته به نه ووینې اته دا غر کیم نه کړو که نه نو ته مې هم نشو لیدلو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې معمولي تجلیون دا غر ته وکړو نو غر ډړېولی شو ټوټې شو او علما لیکي وایي دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی لوی غر دی لوی عظیم الشان غر او غر بره پکې غار حرا دی دا د هغې غر دقره ده چې دلته را پرېوته ټوټې شو غر او موسی علیه السلام بې هوشه په ځمکه باندې پرېوته طاقت یې ونه لرلی شو لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر دنیا کې طاقت ونه لرلی شو او الله یې ونه لیدی شو دا طاقت پکې نو غر بکرې ډکې شو لیکن حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تقسیم په خپلو پیغمبرانو کې حضرت ابراهیم علیه السلام له خاصه دوستانه ورپه خلت ورته وایي حضرت موسی علیه السلام دی د خبرو نعمت ورکړي چې تاسو سره به زه خبرې کوم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د لیدو نعمت ورکړو چې تاسو سره ملاقات کوم دوه ځله الله ذوالجلال ورسره بنفس نفیس ملاقات کړی دی او رؤیت ولیدلی شوي غر نشي ټینګېدی لیکن نبي علیه السلام کې الله تعالی دا وصف او طاقت پیدا کړ چې د رب العالمین سره ملاقات وکړو الله ته وکتئ نو معلومه دا شان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو موسی علیه السلام غرض سو دا بار بار بهدېږه هغه خو الله ونه لیکو هغه جلت ته ولیده که نو هغه چې غر ته الله ځان ښو نو هغه څه ناڅه هغه نورانیت خو یې د سترګو مخکې شو که نه لکه که ته بله ته نه ګورې او بله بل شي دلته تا نه شاته وي نو کخ ووینې که نه نو هغه خوند یې په دا سترګو کې پروت و نو وایي چې نبي علیه السلام به الله له لارو ملاقات به په واپس به راغی نو ده به یې سترګو ته کتل چې ودرې بیا لیږم چې بیا په الله ته وګوري او دا سترګې زه بیا ووینم نو وی مونږ کې غرض نو چې زمونږ په امت دا منځونه کم شي ځان کې غرض چې د سترګې بار بار الله وویني او دا زه د سترګو ته بار بار وګورم زمارونو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې شان دی ګورئ ښه حدیث د ترمذي کې پرون پیښ شو زمونږه چې وایي پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ په شانته دی لکه یو بلډینګ یو آبادي سره یې جوړه کړي غټ اعلی ښایسته مزېدار بلډینګ لوی محل او یو د خط دی پکې کمي یو کس دی پکې کمي او یو سړی راځي او د بلډینګ ته ګوري چې ښایسته بلډینګ دی یاره ډېر مزېدار محل دی ډېر ښکلی دی افسوس دا یو کس ته پکې نه مګړی نو چې دا پټې پوره وي نو څونه ښایسته به نبي علیه السلام فرمایي د پیغمبرانو دغه بلډینګ الله په ما پوره کړو دغه خښته یم چې په دا بلډینګ ته ولګېږي ته مطلب چې ما نه پس بل پیغمبر مه لري د بلې خښتې ځای پکې نشته او علما لیکي چې خوبصورتي د پیغمبرانو په تام شوه دا د پیغمبرانو ډول او حسن او خوبصورتي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین تام کړه نو ډېر لوی شان او ډېر لوی خاصیت چرته یو خبره درته وکړم د یو پیغمبر هر پیغمبر لوی شان دی ګورئ ما راته مخکې بار بار وویل یو پیغمبر فضیلت مونږ بیانو دا بیا مطلب فضیلت مونږ بیانو دا بیا مطلب نه چې د بل پیغمبر شان کمزور دی دا یعنی خو چې څومره انبیا تېر شوي دي الله عظیم معجزې ورکړي هر یو پیغمبر له خو الله تعالی یو پیغمبر په هغه لوی کرامت او په هغه لوی حیثیت کې د خپل ځان
مرګپیا نه ګټل ما سوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه څنګه ګوره حضرت آدم علیه السلام جنت نه راوړېږه دلته کې فرشتي او ته په سجده پرېښودلې په فرشتو ورته سجده وکړه دوی منقبت دی که نه نوح علیه السلام د څو نبي فضیلت ورکړه موسی علیه السلام د بل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله سے فرمایي یو ټکی قرآن کې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما فرشتو ته ویل آدم علیه السلام د سجده وکړې خبره خلاصه هلته کې فرشتو ته ویل ابراهیم علیه السلام سره الله ښه مرسته وکړې مدد وکړې نوح علیه السلام سره په رشته کې تعاون وکړې مدد وکړې او د نبي علیه السلام متعلق څه وایي مونږ ته دا نه وایي چې درود پرې ووایه بلکې دا وایي چې زه هم پرې درود وایم او زما فرشتو هم پرې درود وایي لهاره تاسو هم ورباندې درود وایي دا څومره لوی شان خپل ځان مونږ سره په دې شي کې شریکوي د یو پیغمبر د لوی شان او د عظمت په اظهار کې ځان نه دی ښکاره کړی ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زم درود در باندې دی زما فرشتین درود در باندې وي او تاسو هم کې درود وایي دا عظمت یوازې په دې نه لري چې صرف تاسو پې درود وایي یوازې په دې نه لري چې فرشتې پې درود وایي عظمت یې درې دا دی چې زم ور باندې رحمتونه لېږم زم ور باندې درود لېږم او د یو پیغمبر متعلق دا نشته او د نبي علیه السلام متعلق په روایتو کې دا دي چې د وفات نه پس الله فرشتې مقرر کړي د هغه قبر ولاړ یو پې درودونه وایي او چې څوک په نبي علیه السلام د وفات نه پس درود ویل الله فرشتې مقرر کړي دعای کار ولا غواړي دا څومره ډېر فضیلت دی دې نه هغه په بهتري بل کېدی شي زما په جنت کې خو دې نه هغه ته بهتري بله نه شي کېدی په دنیا کې څومره لوی عظمت او په دنیا کې څومره لویي او څومره په نبي علیه السلام د رب العالمین خفه کېدل په معمولي چې چا هغه نبي علیه السلام سره لږ هم بد کړي او لږ تکلیف یې مو رسولېږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې فوراً قرآن حکیم ته الله پاک حکم نیږی دی چې لیس لک من الامر شیء مکوه خیرې ګوه مکوه مطلب دا ته لږ د خولې مبارکې نه خیرې وویستې اوس یې تسنس کوم عادیان او سموجیان او دا خلک دې ګورو بل پیغمبر دې دا نه وي چې مکوه خیرې ګوه نه یې منې کړی او د نبي علیه السلام یې د خپل امت د خیرونه منې کړي ولې منې کوو دوه وجې دي یو خو دا اوس یې درته ستشکو دا حیثیت د نورو په نسبت جدا و ګیندا چې مه کوه دا خیرې ته دې وکړه خو برباد بشي او که خیرې دې نه کړه خو همدا د مسلمانانو په کرا مسلمانان نه چې اولاد نه ورنه مسلمانان پیدا کو او وګورئ په مخ د ځمکه څومره نبي علیه السلام فرمایي وایي چې کوم پیغمبر له الله څومره معجزه ورکړې ده دومره ولا الله امت ورکړی که معجزه یوه ده امتي یو دی معجزه سل دي امتیان سل دي یا که معجزه اوله ده نو امتیان لږ دي او که معجزه یوه ده خو غټه ده نو امتیان ډېر وایي زما له چې الله کومه معجزه راکړې ده قرآن حکیم غوندې معجزه یو دایمي معجزه تر قیامته پورې یو عظیمه شانه معجزه ده نو زه امید لرم چې زما امت به تر قیامته پورې ډېر دی معجزه غټه معجزه لویو او زما ورونو دقه رنګې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا عظیم شان ولې د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو اسماعیل علیه السلام ورسره او کله فارغ کړه بیت الله نه نو الله نه سوال وکړ ویل يرفع ابراهیم القواعد من البيت اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یا الله د دې مکه د دې قومنا یو پیغمبر راولېږي یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم استا قرآن وتلونی د هغې پاکوالی راولي که ګناه نه یې پاک کړي که کفر نه یې پاک کړي او ستا د کتاب علم ورته وښیي وی د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا ګوره که بیت الله د جوړولو نه پس چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې غوښتلي او دې د حضرت عیسی علیه السلام زیری ما او مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد هغه زیری ورکړو چې یو پیغمبر به راځي د آخر زمانې پیغمبر نوم به احمدي نو د خپل د اسماعیل د ابراهیم علیه السلام دعا او د حضرت عیسی علیه السلام بشارت او زیری او علما لیکي چې یو ځل حضرت عیسی علیه السلام په لاره روان نو دا اوس چې طب یې موجوده مدینه منوره ده پرې تیز کلته بادي نه وه بالکل خالی میدانو اطرافو کې څه بعضې کسان اوسېدل بعضې کسان په اطرافو کې ګرد و نواح کې او موجوده چې کوم دی شعر د مدینې منورې دلته بادي نه
نو چې دې دمه وکړه خامخا په پاکو پیاله مګرې به وي خیمې به خفېدلې خلکو به یو ځای ته دمه کوله د سره خپل د علما مو چې کوم د انجیل عالمانو د سره خپل ملګري وو د حواریینو او ورسره دي هغې چې اندازه واخیسته د الله پیغمبر عیسی دلته کې اخر زمانې پیغمبر به دلته راځي تاسو د څه پته لګي وایي مونږ ته زمونږ کتابونه مونږ وکتل مونږ ته خپل کتابونه معلوم شو عیسی علیه السلام الله ته رجوع کړه پروردګار ته رجوع کړه ځکه خو پیغمبر بعضې نو د پیغمبر خیال چې هغه الله ته رجوع کړه او د انجیل مطالعه وکړه او جبریل علیه السلام سره رابطه وکړه نو الله ذوالجلال حضرت عیسی علیه السلام ته دا خبره واضحه کړه چې د آخر زمانې پیغمبر چې پیدا کېږي دا بیا د هجرت زیریم دلته به راځي نو عیسی علیه السلام بیا خپل هغه حواریینو تصدیق وکړو تاسو چې کومه خبره د کتابونو نه معلومه کړم دقه چې دا ما تم د الله رب نه حکم وشو چې دا د آخر زمانې د پیغمبر د ارض مهاجر د هجرت ځای دلته به هجرت کوي حضرت عیسی علیه السلام خپلو حواریینو ته دا اعلان وکړو دا خبره ښکاره او دا جلال الدین سیوطي خطایص کبرا کې تفصیلا ډېر واقعات کړي دي کړي بیا وروستو زمانه کې یو بادشاه تېرېده طبا د هغې بادشاهانو خپل علاقه هغه څه هم د خپل زمانې علماو راهبانو پادریان دغه لیک اتفاقا هغوی دمه وکړه چې دمه یې سین وکړه په دغه ځای کې نو هغه ته هغه خپلو ملګرو وویل چې سید دا هغه ځای دی دا د دې هغه زمانه کې یثرب نوم او دا هغه ځای دی چې د آخر زمانې پیغمبر به دلته هجرت کوي یې ګوره ښه سوچ وکړې دمه یې زیاته کړه کتابونه وګوره ښه سوچ وکړې نه صرف دلته کې هم په دې ځای کې عیسی علیه السلام بشارت ورکړی همدغه ځمکه ده کتابونو کې چې موږ سره کوم صفتونه د ځمکې راځي دا همغه ځمکه ده هوښیار بادشاه او بادشاهانو کې هوښیاران هم شته او همغه هم شته هوښیار بادشاه هغه حقیقت کوي او ریښه دا چې یو محل جوړ کړل یو کور جوړ هغه زمانه کې کور یو مزیدار او پشته ښکلی کور یې جوړ کړ هم په هغه ځای او د ده په لښکر کې د ده په ډامرګرو کې چې کوم انسان ډېر نیک و او ډېر پوه انسان او ډېر بزرګ و او هغه زمانه کې ټول ولی الله د زمانې د طباع بادشاه په دې ملګرو کې هغې په هغه کور کې دی وایي ته به دا مهرباني وکړې دا کور مې تا له جوړ کړی کې به ته اوسېږي خو ګورې ستا نه دی دا مې د آخر زمانې پیغمبر له جوړ دا دغه کور او خط یې ولیک د نبي علیه السلام په نوم باندې ورته یې ولیکل چې د بادشاه دلته د دمه وکړله دا کور مې تا له جوړ کړو او که زه جمدې وم ما ته پته ولګېده ستا سلام ته به راشم که بل وم نو دا زما یو هدیه قبیله هغه بادشاه ته وایي هغه عالم ته وایي دا خط بلان سره کې د دا د آخرې زمانې پیغمبر ستا او ورسره نوکران دېره کړل باقاعده په هغه ځای کې ملګري به سره دېره کړل او دا کور د ستا دی خو ستا دی نه د آخرې زمانې پیغمبر که راغی دا به ورته پرېږدي دا هغه کور دا خط به ورکړي او که چېرته ستا په ژوند کې دی رانغی نو دوی ته به دې وصیت کوي که د هغه ژوند کې راشي نو دا خط به ورکوي کور به ورته پرېږدي او دوی ته به دی دی چې ته به خپل نسي ته وصیت دوی ته وصیت کوي داسې به ورور سلسله جیل علما لیکي چې هغه دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې د نبي علیه السلام ته هم پورته راغی دا د هغې عالم وصی و کوم چې طباع بادشاه په کور کې دیره کړو دا د هغه وصی او چې څنګه نبي علیه السلام مبارک هجرت وکړو او خط هم د سره و چې نسبا دته رسېدلي نو نبي علیه السلام ته هغه خط ورکړی صاحب دا یو خط دی پشت در پشت ما ته د پلان نه هغه ته د خپل پلان نه هغه ته د خپل پلان نه هغه د خپل پلان نه دا یو خط مونږ سره امانت پروت دی نو زه طالبانو ته وایم چې دې نه دا معلومېږي چې په نبي علیه السلام د چې احسان راوړنړي چې څوک دا ونه وایي چې ګورې پردي پور ته لاړ او پردي کور کې یو لس پنځلس شل ورځې تېرې کړې بیا خو خپل کور جوړ کړه نه خپل کور ته الله وله هجرت وکړه د بل چا کور نو مخکې نه وله رب العالمین مقرر کړل د ډېر مخکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمارو عظیم شان لوی حیثیت الله ورکړی سړی حیران او دا حیثیت هسې نه مې رالیږي محنت څومره کړی څومره محنت په پیغمبرانو کې ټولو پیغمبرانو دین دپاره محنت کړی خو زمونږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره محنت کړی قسم بالله د ټولو نه زیات د کافرو د مکې مکرمې مقابله کول طایف ته تلل او د کافرو د طرف نه په شام مبارک کې لرې غورځول او د مرۍ نه نیول او بیا د پلار نیکه وطن پرېښودل او جهادونه کول او د مدینې منورې نه تر مکې مکرمې پورې ځو جهادونه کوا دا آسان کار نه دی یوازې ګورې الله تعالی مهرباني ډېره ده خو الله تعالی د نبي علیه السلام له هغسې طاقت هم ورکړو هغسې رب العالمین قوت هم ورکړو هغسې برداشت هم ورکړو هر صفت باندې کامل
فظاهري صفاتو کامل دومره حسن چې دومره حسن د یو اچام نو د یوسف علیه السلام د حسن او د نبی علیه السلام د حسن هم زموږ د کتابونو کې علماء موازنه کړې ده وایي چې د نبی علیه السلام حسن بل شان دی د یوسف علیه السلام آیت عایتې صدیقې نه تپوس وکړه وایي د یوسف علیه السلام پکې د مصر ښځو ولیده نو یې ګوتې پرې کړلې او نبی علیه السلام په غشتو نو چې هغه ګوتې پرې نه کړې ورته یې ګوتې سي وی د یوسف علیه السلام د مصر ښځو ولیده نو ګوتې یې پرې کړې او وی زما محبوب که د مصر ښځو لیدلې نو سرونه به یې پرې کړو او یقینا صحابه د نبی علیه السلام په حکم او د هغې په محبت کې خپل سرونه قربان کړي دي که نه دي خپل وطنونه یې قربان کړي دي چې یې قربان کړي خپل بتینه یې قربان کړو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم شان او لوی شخصیت او دا زمونږ دپاره باعث د خیر او د برکت دی چې الله پاک مونږ د دغه ښکلي پیغمبر امتیان جوړ کړي یو مونږ درخواست نه کړی که نه چې الله مونږ د دې پیغمبر امتیان جوړ کړه دا په الله پرې نام کړي خپل احسان یې کړی خپل کرم یې کړی خپل فضل یې کړی او د ځان د بله موضوع ده چې د نبی علیه السلام د برکت نه الله مونږ څونه خیر راکوي د ځان د موضوع ده ځکه یو حدیث پاک کې راځي د عیسایانو مثال هم ورکوي د یهودیانو زمونږ مثال هم ورکوي نبی علیه السلام فرمایي د یهودو داسې مثال دی لکه یو سړی مزدور ونیسي ماښامه پورې به عمل کوي یو روپۍ به درکړو دې د نیمې ورځې پورې غرمې پورې عمل وکړي ستړي کړي نور نه کوم ګوري روپۍ دم والا روپۍ هم دادم په نور عمل نشم کولی وتښتي نو بل سړی راولي هغه ته وایي چې داسې وکړه دا مزدور خو تښتي ته نه دی نیمې ورځې نه مازدیګر پورې عمل وکړه نو تاله به روپۍ درکړم نه ماښامه پورې دا باقي عمل ته پوره کړه تاله روپۍ درکړم دې لګیا دی چې مازدیګر مانځه ورشي بس ته دې نشم کولی روپۍ دې ما کړم خو مس ما معاف کړه دې به تښتي نو بل کس راولي نو هغه ته وایي وایي ده ته د مازدیګر نه ماښامه پورې عمل وکړه 2 روپۍ نو دې د ماښام لږ عمل شو که نه لږ شو 2 روپۍ وایي نو دا مخکې دواړه ورته وایي د یو مثال د یهود دی بل د عیسایانو وایي زموږ عمل زیات او د دې عمل لږ و 2 روپۍ دې وله ورکړې نو الله ورته وایي چې تاسو سره ما ظلم کړی چې څه شرط مې لګولې او په هغه شرط ما تا ظلم درکړو خو تاسو هغه باندې هم در پرېښود او دې ته که مې شرط ولګونې هغه پر وایي نه مونږ سره خو ظلم نه دی شوی وایي دا ته فضل یوتیهم من یشاء زما فضل چاله چې زیات ورکوم نو وایي زموږ موده کمه ده عبادت کمزورې دی له کوټې دی اجر زیات د هغې عبادت زیات و اجر کم د هغې وخت زیات و اجر کم د هغې عبادت سخت و اجر کم هغې چې به غنیمت حاصل کړ نو هغې ته د خوراک نصیب به نه اور به راغی او به یې خوړو زمونږ غنیمت مونږ خورو د هغې مونځ به بغیر د عبادت خانې نه بل ځای نه کېده زمونږ مونځ عبادت خانه کې هم کېږي د پټي په توره هم کېږي د هغې به صرف او صرف په اودس نه بغیر به کار نه کېده هر ځای نه چې به وي اوبه به یې را پیدا کولې اودس پرې کو تیمم باندې مونځ نه کېده نبی علیه السلام فرمایي الله زمونږ ضعف ته وکتل زمونږ کمزورتیا ته وکتل زمونږ عجزۍ ته وکتل زمونږ له ځمکه هم د اوبو په مثل کک اوبه دي په ځمکه هم تیمم والی شي دا د نبی علیه السلام مبارک برکت دی که نه دی یا چې عذاب به راغی نو ټول قوم به یې تباه کړو چا نه پنځیران چا نه بیزوګان په چا ځمکه بادوړې شوه د نبی علیه السلام د برکت نه زمونږ د دغه عذابونه ختم دي اتا دقه به راځي امت من حیث الامت په دغه عذابونو نه ختمي دا د هغې برکت دی زما ورو لږ محنت او ډېر اجر لږ محنت او ډېر اجر دا چا برکت تو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې به مونځ کو ثواب به یو په یو خو چې مونځ کوې ثواب یو په لس دی هغې به روپۍ ورکړه نو ثواب به یو په یو ته چې روپۍ ورکړې نو ثواب یو په لس یو په 200 بلکې اخلاق ته زیات دی نو د هغې نه هم زیات الله اجر درکوي من به څه کوو یوازې په دې خو هم کار نه کوي دا ټیک ده باعث د خیر او د برکت دی څومره د نبي علیه السلام څوک صفت دی د خوشحالۍ خبره مونږ دپاره خیر او برکت خو مونږ به کوو څه مونږ به هم داسې کوو چې د نبي علیه السلام د دې شان قدر به کوو د هغه د دې عظمت خیال به ساتي د هغه د پیغمبرۍ قدر به کوو په خپل کې که ناسې به قصې کوو اورو به وایه که نه هسې اورېدلو خو ټیک ده ثواب بالکل پکې شته عبادت دی د نبي علیه السلام صفت کو د صفت اورېدل عبادت دی مقصد نه دی عبادت دی مقصد څه دی د هغه عظیم شان به ځان ته مخکې کړي د هغه عظیم حیثیت به ځان ته مخکې کړي د هغه ښکلې عقیده به ځان ته مخکې کړي د هغه بهترین اخلاق به ځان ته مخکې کړي د هغې ښایسته کردار به ځان ته مخکې کړي د هغې د دین دپاره څومره محنت مشقت دی به ځان ته مخکې کړي په دغه قدم به روان شي اوس به پته ولري که نه چې ستا په زړه کې د هغه قدر توک نشته که ستا په زړه کې د رسول الله سم قدر وي خو زما قدر چې چا په زړه کې وي او زه یې خوښ یم خو زما خبرې به یې خوښې ته مني زما خبر به مني ته به نه مني او که نه زه ورته یم وروره دا کار وکړه او دې صادر ته وګورې نو خپل کار کوه نو خو ما سره مینه نشته که نه
زما قدر د هغه پړه کې نشته. نو که موږ د نبي علیه السلام په وینا عمل وکړو، د هغې کردار مبارک مو خپل کړو، د هغې اخلاق هم خپل کړل، د هغې شکل راته خشته ښکاره شو هم خپل کړو، د هغې عقیده راته خشته ښکاره کړو هم خپل کړو، خو دا د هغې عظمت شو. دا عظمت ما په ځان کې ومنه، او که داسې مونږ نه کړو صرف په خوله مې ومنه او په حقیقت کې مې ونه منه، نو خدای دې مونږ هغه قوم جوړ کړي چې مونږ په حقیقت کې د نبي علیه السلام کان او عظمت ومنو.